إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ډیرو محترمو مسلمانانو ورونو، إله العالمین خالق الکائنات په انسان باندې ډېر نعمتونه کړي چې د هغې نعمتونو شمار د انسان د وسې نه پوره نه دی. که هغه جسمي نعمتونه وي د انسان د بدن سره تعلق لري او که هغه معنوي نعمتونه که هغه ایمان، اسلام او داسې نور. انسان باندې الله تعالی چې دا بدن دی دا ټول لوی نعمت او بیا په دې بدن کې الله تعالی انسان ته مختلفې اعضاء او مختلف اندامونه ورکړي دي چې هر یو اندام په خپل ځای باندې کار کوي او هر یو کې الله تعالی بېله یو قوه او استعداد ایښی. ځینو کو د نیولو استعداد، ځینو کې د روانېدلو استعداد، ځینو کې د اورېدلو استعداد او ځینو کې د لیدلو استعداد. خو په دې ټولو نعمتونو کې یو لوی نعمت چې الله انسان باندې کړی دی دا ژبه ده. دا ژبه چې ډېره وړه ښکاره کېږي خو دا د الله تعالی د نعمتونو نه لوی نعمت. الله تعالی فرمایي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. آیا موږ انسان ته د سترګې نه دي ورکړي او یا ژبه او د شونډې؟ ژبه داسې وړه ټوکړه ده چې انسان په دې باندې
چې په زړه کې څه تېرېږي او یا څه خبره کول غواړي نو هغې ترجمان او د هغې راښکاره کېدل به په همدې ژبه باندې رب العالمین انسان باندې دا فضل کړی دی چې په نورو حیواناتو یې ته بهتري په ډېرو څیزونو کې ورکړې ده خو یو د هغې نه دا ده چې انسان ته یې ژبه ورکړې ده او دې ته ناطق وایي چې خبرې کوي او په خبرو باندې د خپل زړه تعبیر کولی شي او په دې ژبه باندې ډېر معاملات هم شرعي او هم دینی سرته رسي نو الله چې انسان ته دا ژبه ورکړې ده دا لکه څرنګه چې نور نعمتونه ورکړي دا هم شکر ته ضرورت لري او انسان په دې مکلف دی چې دغه ژبه د الله تعالی په طاعت او بندګۍ کې استعمال خو ولې که دغه ژبه انسان په بل څه کې استعمال کړه د الله تعالی په معصیت په ناروا کې نو بیا دغه ژبه د انسان لپاره وبال عقوبت او عذاب دی د دې وجې نه علما وایي چې په ژبه پورې دوه غټ آفتونه او مصیبتونه تړلي دي یو آفت او مصیبت دا دی چې خبرې دي که چېرته دا خبرې دا په باطله او په ناروا باندې کوي د خلقو سره په باطله او په ناروا باندې جګړې کوي یا دروغ وایي یا چغلي کوي چې ځینې به یې موږ په لنډه توګه باندې ذکر کړو نو په هغه صورت کې دا ژبه د انسان لپاره هم آفت دی او که چېرته داسې هم وي چې په یو وخت کې ضرورت وي ښې خبرې ته د حق بیانولو ته د نیکۍ کولو باندې حکم کولو ته او یا بدۍ نه د خلقو منع کولو ته او دا انسان په دې باندې قادر او توانا وي په هغه باندې څه فشار نه وي د قتل او د نور ضرر نه یېرېږي او دا بیا چپ پاتې کېږي نو په هغه صورت کې هم د دغه انسان دپاره دغه ژبه بیا آفت سکوت په هغه وخت کې چې انسان حق ویلی شي قادر پې او حق نه وایي نو دا بیا هغه شیطان اخرس حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا دا ګونګی شیطان او که چېرته داسې وي چې حق خبرې نه کوي بلکې باطل خبرې کوي نو بیا په هغه وخت کې شیطان ګناهګار د الله نافرمان او ځان ښودونکی او د الله تعالی په احکامو کې مداهن او مداهنت کوونکی ورونو ژبې پورې ډېر آفتونه او مصیبتونه تړلي دي دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بني آدم سبا کي هر سبایي وایي دا نور اندامونه د ژبې ته لګوي او ورته وایي دا دې ته تابع ورته وایي چې موږ په تا پورې تړئ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا که ته سمه وې ای ژبې نو موږ هم په تا پورې موږ سموالی تړلی دی او که ته کږه وې نو زموږ کوږوالی او خرابي هم په تا پورې تړلی دی نو دا د انسان فکر او سوچ نه کوي چې دا ژبه دې استعمالوم بس د دې او که په څه کې مې لګېومه او که څه چټیت مې ویله او که څه خبره مې کوله خو دا د دې به زه مسؤول نه یم نه د دې وجې نه زه ټوله موضوع په ډېر لنډ الفاظ سره بیانوم ځکه چې دا شرح ته ډېر ضرورت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اوږد حدیث ذکر کوي ډېر اعمال پکې ذکر کوي لمانځه فضیلت جهاد فضیلت بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته د دې ټولو نه جامع شی نه ښیم هغه دا ده چې ژبه ده ژبه کنټرول وساتئ صحابه پوښتنه وکړه چې ای د الله پیغمبره آیا موږ په هغه نؤاخذ بما نتکلم به موږ چې کومې خبرې کوو په دې او موږ نیول کېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم څه خبره یې تاسو جهنم ته نسکور پل مخکې چې خلک جهنم ته پل مخکې ځي هغه د دې وجد د ژبو په وجه باندې چې بې ځایه دا ژبه وځوري نو دا داسې وړه خبره نه ده چې ژبه انسان استعمالوي د دې وجې نه ګورئ همدا ژبه ده چې انسان غلطه استعمال کړه نو د الله تعالی سره په شرک کې واقع کېږي دا ژبه ده چې انسان غلطه استعمال کړه او یو خبر او ته معلومات نه وي والله پاک ویلي دي په الله تعالی باندې حواله ورکوي او تقول کوي په الله باندې د ځانه یو شي ته حلال وایي الله نه ویلي او دا وایي چې الله ویلي دي حلال دی الله نه ویلي چې دا شی حرام دی او دا وایي حرام دی دا د ټولو نه د ټولو محرماتو کې په هغه سر کې غټه ګناه ده
ذكر الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ده هغه نه غټ ظالم به چیرته وي چې دروغ تړي په الله باندې او خلق په ناپوهۍ سره ګمراه کوي. دې نه غټ ظالم او غټ زیاته کوونکی او ګناهګار نشته دی چې په الله باندې دروغ تړي، خبره ورته معلومه نه او وایي چې الله ویلي دي. ما چې کوم آیات په سر د خطبه کې ورسو الله تعالی په هغې کې محرمات ذکر کوي، نو اولنی محرمات دا ذکر کوي چې الله پیغمبر ته وایي ته ورته ووایه زما رب فواحش حرام کړي دي، د بېحیایي کارونه ویناګانې او عملونه یې حرام کړي دي، که هغه ښکاره وي او که پټ وي. بیا هغې پسې دویم نمبر ګناه یې حرامه کړې ده. دریم نمبر بغي، زیاتې، تجاوز، د حد نه اضافه والی، حد نه تېری، دا یې حرام کړی دی. څلورم نمبر وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، دا چې الله سره شریک وګرځوئ تاسو هغه چې الله په هغې باندې حجت او دلیل نه دی رالېږلی. دا څلورم شرک ذکر کوي. و شرک څومره قبیحه او بدترینه ګناه ده چې انسان که کله شرک لوی وي هغه د اسلام نه وځي، و هغه څلورم نمبر ذکر کوي. پنځم نمبر دا ذکر کوي چې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چې داسې خبرې په الله باندې کوئ، الله باندې داسې خبرې تړئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ، معلومات درته نشته د ځانه وایي چې الله پاک ویلي دي. په الله باندې حواله د داسې خبرو چې تا ته معلومات نه وي، دا په هغه محرماتو کې، په هغه حرامو کارونو کې د ټولو نه غټ بیا همدا حرام کار. بیا پسې شرک دی. اوس ګوره همدغه ژبه ده کې انسان غلط استعمال ته د الله نه علاوه بل څه چغه وویله چې او بابا راورسېږي زما حاجت پوره کړي، دا په ژبه باندې وشو. د ده د زړه دا ترجماني په ژبه باندې وشوه چې کله یې دا وویله اسلام نه دغه انسان وځي. چغه او فریاد دا د ژبې سره تعلق لري، دا هغه عبادت دی چې قولي عبادت. دعا د غیر الله، بل چا ته چغه وال، بل چا له غوښتل، دا هغه عبادت دی چې د ژبې سره تعلق لري. که چا په دې ژبه باندې بل چا نه وغوښتل دغه انسان د اسلام نه ووته. دا ټول په څه کېږي؟ په دې ژبه کې. یو سړی دی قسم کوي په غیر الله باندې، نو هغه انسان هم په شرک کې واقع شو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې من حلف بغیر الله فقد اشرک او یا فقد کفر. څوک چې د الله نه علاوه د بل چا په نامه باندې قسم وکړي چې زما په پیغمبر قسم وي، زما په کعبه قسم وي، زما په بابا قسم وي، زما په لوی ځان باندې قسم وي، هغه انسان کفر وکړو، هغه انسان شرک وکړو. و دا قسم په څه شي باندې ادا کېږي؟ په ژبه. همدارنګ هغه قسم چې انسان په هغې باندې په دروغ قسم وکړي او د بل مسلمان ناروا مال چې ځان ته راستون کړي، چې هغې ته یمین غموس وایي چې په جهنم کې به دغه انسان بیا غوښتې وایي، هغه هم په څه شي باندې ادا کېږي؟ هغه په ژبه باندې. رسول الله